مهم خبر د طالبانو حکومت د یو شمیر داعش وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکړی. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستاني تبعه په شمول یې د داعش ډلې یو شمیر وسلوال بریدګر نیولي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي دي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست په پخوانۍ لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و د طالبانو په خبره 6 کسان وژل شوي او 14 نورې ټپیان کړي وو. خو د افغانستان د څارنوالانو فدراسیون ویلي وو چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان څارنوالان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همداراز ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت وسلوال د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته انتقال شوي. هغه دا ادعا کړې چې داعش اوس هلته روزنیز کمپونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو بریدونه کوي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شم شوی خبر. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همداسې سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.